کهاني په شروعات کې موږ ته یو د کوږو په نوم یو ډینګ وښیي چې د هغه په ملا باندې ګونسلې وي، په هغې کې چنچڼه وي او درې څلور انډې وي پکې. په دې پسې یو دوه داسې ډینګان لګېدلي وي چې هغو د دې انډې خوړلو کوشش کوي. یو سیسي او د بل سیلي نوم وي. نو څه طریقې سره دا کوږ ډینګ چې وي دې ته ځان بچ کړي او د دې ډینګانو نه ځان وباسي یو بل طرف ته. نو په دې کې په ریګستان کې یو د باز بچی ښه چې د هغه کای نومي هغه په هوا کې الوزي، نو د هغه لاندې په جغرافیه باندې نظر شي نو دی راشي ردي په دې خو کې دا اړان شروع کی مستی کوي. نو څه طریقې سره د ځان بچ کړي خو د یو جغرافیه د خپې سره دی ولګي او سرپونډی واوړی او غزار شي. په دې کې رده د پلار وښیي. د پلار ورته وایي چې بچیا ستا دا حرکت زما بالکل نه دی خوښ، ته به چېرته خپل د الله څخه مات کې راځه زه تا ته د اولتو چل ښیم چې اولته څنګه وي. دا بچي له د پلار ټریننګ ورکوي، دا بچی ورسره هم په هوا کې ګرځي خو د پلار د خپې نه یو چرمکی وي چې هغه غزاره شي. دا بچی چې وي د ډېر تیزۍ کې په دې چرمکی پسې کته لاړ شي او دا چرمکی د ځمکې تلو نه مخکې راټینګه کړي. دا پلار چې دا وګوري دا حرکت یې د زه خوښ نه شي. دا زوی خپلې بړیانې کوي چې څنګه طریقې سره ما دا چرمکی ونیوه، خو دا پلار یې ورته وایي بچیه ستا دا طریقه زما بالکل خوښه نه شوه، ژر ته به د خپل لاس په دې مات شي او دا حرکت زما بالکل خوښه نه دی. دا بچی خفه شي چې ما زما پلار به زما بړایي وکړي خو تا خو زما الټا بېعزتي وکړه. دا پلار دې خفه شي او ده ته وایي چې تا دا حرکت زما بالکل خوښ نه شو، آینده دپاره دا چل ونه کړې. دا بچی ته هم خفه دی ورسره خبرې نه کوي. دا پلار یې دې ته نصیحت کوي بچیا چې ستا دا وخت په ما هم تېر شوی دی. او دا بچی ورته وایي چې دا راته ووایه په هوا کې دا دومره مارغان الوزي او په دې طرف په دې یخ کې اخر دوی چېرته ځي. دا پلار یې ورته ووایي چې دوی یو پورې یو ځای دی د پرندو چې دوی هغې ته ځي. دا بچی ورته وایي چې موږ ولې هلته نه ځو. دا پلار ورته وایي چې نه هغه زموږ دپاره نه دی، موږ دلته کې سیف یو په دې ځای کې. دا پلار یې ته دقه ځای نه لاړ شي. دا ماشوم خفه شي چې آخر څه وجه ده چې زما پلار دقه ځای ته نه ځي. دی په ځان له لګیا خپل جاله کې په دې کې چې وښیي ورته ډینګ چې وي ګوګو هغه د په دې جالې ته راشي او په عجیبه طریقې سره بریک نیسي او بریک یې کار نه کوي، بریک یې پیل شوی او په ونه کې خپه ونښلي او رده د دې ګونسلې نه یو انډه ښکته وغورځېږي. دا ماشوم چې کوم د باز بچی دی دا انډه بچ کړي او په خپو کې ونیسي او واپس څنګه راشي په دې ګونسله کې کېږي. نو د ده د مخامخ د دې انډې نه د بتکې یو بچی راوځي. دی چې د بتکې دا بچی ویني دی ډېر خوشحاله شي ورته. ده سره دا ټینې چړیا مې دی ورته ووایي چې تاسو چېرته ځئ. دا کس ورته ووایي چې موږ داسې ځو د پرندو ځای دی قازقستان چې هغې کې دا ټول پرندې چې وي دا سیب پیرودل سیب اغوستی. دی ورته ووایي چې زه هم ستا سره سیب اغوسته تله غواړم. دا ډینګ ورته ووایي چې نه بچیه هلته تو نشې تلی، ته لا ورکوټی. خو دی ورته ووایي چې نه ته ودرېږه، ته مه ځه، ما ځان سره بوځه او نن شپه ته زما سره که سهار به زه ستا سره لاړ شم. دا ډینګ ورته ووایي چې زه ټیک ته به نن شپه مونږ ستا سره وکړو. چړیا نه تپوس وکړو. چړیا ورته ووایي چې او ټیک ته نننۍ شپه به مونږ دلته کې وکړو. د دې کې په ده پسې خپل جالې ته راشي. په دې کې دا پلار چې کوم وي د سره هغه بڼا کوي د خپل د بچي. دی وایي بچیا تا ته څه پته ده چې په هغه ځای کې څومره ګرانه ګراني وه او مونږ ټول څه طریقې سره د هغه ځای نه راوباسلې چې ته مونږ دلته کې په ډېره مینه لوی کړې خو ته نه پوهېږې زما په خبره. دلته کې دا ماشوم چې کوم وي دی خوشحاله وي د دې بچو سره بتکې بچې سیلاوي. په دې کې هوا کې دا ډینګان وښیي. دا ډینګ ورته وایي چې تاسو اوس نه ځئ. دی ورته وایي چې نه مونږ به سهار تر ځو دغه ځای ته. دوی ډېر خوشحاله ځان له ګپ شپ لګوي. دا ماشوم ډېر خوشحاله چې زه هم هلته لاړ شم او زه به هم ستاسو رخواله جوړېږم. ولې چې هلته کې ځان له یو ټیم وي چې هغه ردې څومره جانوران وي دا اولتو والا د دوی رخوالي کوي. دا ماشوم هم ډېر خوشحاله وي. دا ډینګ ورته وایي چې هغه ځان له ښایسته ځای دی. په دې کې په ده پسې ارامیان ډینګان راشي چې بچیا اوس خو موږ ګیر کړې، اوس په ته چېرته بچ کېږي، اوس خو دا انډې هم خورو. خو دا ماشوم ورسره په جنګ ورشي او د ټینګانو مقابله کوي. دا په ډېر غټ وي او ډېر تکړه وي او په دې کې رده دا پلار راشي. دا پلار چې راشي ته چې وګوري چې ته دلته کې څه کوې، ته خو دا هغه ځای نه غیب شوی وې او اوس دلته کې را پیدا شوې. دی ورته ووایي چې تاسو ځئ له دې ځای نه، خو زه نه منې. دا پلار چې وي دی د سره په جنګ ورشي. په دې کې دا یو ډینګ چې وي دی په لرګي کې ونښلي. دا پلار یې کوشش وکړي چې زه بچ کړم، دی پسې کته راشي خو دی بچ نه شي، په لرګي کې نښتی او دا لاړ شي ښکته ځمکې سره وجنګېږي او مړ شي.
د ده چې دا بل کوم ورور وي دی ورته وایي بچیا تا زما ورور مړ کړو خو د دې بدله به زه ستا نه لازمي اخلم اوس دا به زه تا پرېږدم بدینه خو نن وي او که سبا وي په دې کې دا پلار یې ورته وایي بچي تا چې تا ته ما نه دي ویلي چې غیره غیره به زمونږ کور ته نه راولې او ستا د وجې کوره یو کس مړ شو او ته په خبره نه پوهېږې دا ډینګ چې دا خبرې واورېدې ډېر مایوسه شي او د ماشوم ته ووایي چې زه لاړم دا پلار یې بچي ته ووایي چې بچیا ته ما پوهه کړی دا بچی ورته وایي چې څه وکړم ما د هغو مدد کوو او زه د هغو سره هغه پورې کلي ته تلمه پلار ورته وایي بچیا تا ته پته نشته چې هغه ځای زمونږ دپاره نه دی هغه ځان له مرغو دپاره دی او ته مونږ د نن نه ډېر وخت مخکې د هغه ځای نه راوستی وي ولې ته هلته سورکشت نه وي هلته ډېره زیاته خطره وي ماشوم ورته وایي چې ما ته د څه شي خطره ده هلته خو ټول جانوران سیف دي دی ته خفه شي دی مو چې زه هلته کې ځمه دی راشي ډینګانو سره ډینګان کې تپوس وکړه چې ته چېرته ځې دی ورته ووایي چې زه داسې پرندو ځای ته ځم کوم ځای کې چې پرندې سیف وي دا ډینګ ورته وایي چې ته په صحیح لار روان وې زموږ سره راځه موږ به تا هلته کې بوځو دی کوي دا شپه شي دا پلار چې دا جاله سموي او دی خفه زما بچی او ما ډېر کوشش وکړ خو دی پوه نه شو خیر دا پلار یې پسې والوځي زه خپل بچي پسې ورشم دلته کې دا ډینګ ښایي خفه وي چې زما ورور هغه پلان کې مړ کړو په دې کې د چرمکو یو مشره وښیي چې هغه ورته ووایي چې تاسو زما سات راکئ او موږ به د هغه پرندو په ځای حمله وکړو او تاسو به د خپل ورور هم بدله واخلئ او زه به د هغه څومره چې پرندې د هغه ټولې به ختمې کړم د هغو انډې به وخورم تاسو له به تیم انډې درکړم د دغه پلان جوړوي نو په دې کې د دې بچي یا پلار چې کوم وي دی الوځي د ده په ده باندې نظر شي د اواز په ولګي دی د ګټه شاته پټ کښېني او د دا خبرې اوري ګټه شاته رده دا خبرې اوري خو د دې چرمکۍ په نظر شي دی په لکۍ وایي راغوزارې کړي او ګیرې کې دلته کې دا ماشوم الوځي دی ډېر ستړی شي دی نور اولتې نه شي د کس ته وایي زه ډېر زیات ستړی شوم خو دا ډینګ ورته وایي چې ته زموږ په لیڼ کې راشه نو بیا به تا ته بهتر محسوس کېږي ولې چې ستا اواز ډېر زور لګي بیا به دې زور نه لګي زموږ په لین کې راشه چې دی د ده په لین کې لاړ شي بیا ته ډېر بهتر محسوس کېږي چې اواز زه نه ستړی کېږي ده ته مخامخ هغه ځای ښکاره شي چې کوم ځای کې د پرندو دا سیف هاوس وي دی د لرې نه ډېر خوشحاله شي ځکه خواږې ډېرې زیاتې پرندې دي او الوځي جمعیت یا دې ته نوم وایي چې دوی د پرندو ځای ته راشي دا پرندې ویني دله دا ځای ډېره مزه ورکړي ته هم راشي انټري پوینټ ته خپل ځان انټري کوي او یو اگزیټ باندې یو کاپټر یي چې هغه درته ووایي چې دله یو ټوکن ورکړي چې بس ویلکم ستا په جمعیت کې دی هم خوشحاله شي چې زه هم دلته کې رکشن جوړېږم په دې کې شیکاګو د ځای چې کوم مشر وي باز وي ای باز یو لور وي زوی چې هغه هم د دې ځای مشر وي دا باز خپل د لور سره لګیای نو په دې کې دا عجیبه غریبه پرندې راشي او دلته دې ماشوم بڼه ورکړي چې یو کس نوی دلته کې انټري وکړه دا باز ویني چې دا په کلاسو ته چې نوی کس انټري وکړه دا لور ورته وایي ای به څوک چاته نوی کس په ځای نه به راغلی په دې کې دا ډینګ هم راشي او دا شیکاګو چې ویني دی ته خوشحاله شي دی خو ورته پیسه وکړي چې په موږ پسې داسې ظالمان لګېدلي په موږ څه طریقې سره د هغونه ځان بچ کړل خو ما چې کومې انډې وي همې سیف راوستې دا باز ورته هم وایي چې ټیک ته ته ولاړ شه او دمه وکړه او بیا به د دې باره کې ډسکشن وکړو او دی ورته وایي چې د هغوی ارادې ما ته ښه نه ښکارېږي ولې چې هغو زما نه د انډو خوړلو کوشش وکړو دا باز ورته وایي چې خیر دی موږ به د دې پروا باره کې به دوباره سوچ کوو دا ماشوم ډېر خوشحاله وي د باز دا بچی دی عجیبه پرندو سره لوبې کوي او طرح طرح نظارې دا انجوای کوي په دې کې دا چنچڼه غوندې دا ورته چې راځه زه تا ته ردې ځای ټور سیل کراوم چې دا څنګه ځای دی د باز دا بچی چې کوم وي د دې په ده نظر وي په دې کې دا بازان وښیي چې دا ردې ځای رکشکي دې ځای رکشکي کوي دا ماشوم ډېر خوشحاله شي چې زه هم د دې ځای رکشک جوړېږم کو هر څه وي په دې ځای کې دا ډینګان وښیي چې ته په باز تړلی وي بند کړی وي او دوی وایي چې چنچڼې به را دغه ځای نه نیوه غواړي چنچڼې به موږ له پول جوړوي او د هغه پول په ذریعه به موږ دغه ځای ته ځو ولې چې هغې ته تله چې دی دا ګران دي هسې موږ نه شو تللی او ځان تیاری خپل ټول ملګر راوغواړي چې اوس د هغو نه د بدلې اخیستلو طریقه راله ولې چې هغو په سیف ځای کې پاتې کېږي او موږ په ریګستان کې پاتې کړي او د دې بدله به دې لازمي اخلو په دې کې دلته کې د دې بازانو ټریننګ وي چې څنګه طریقې سره د ټریننګ کوي ماشوم پکې هم ډېر
بهترین طریقې سره ټریننګ کوي او ښه په ټولو کې اول نمبر باندې راځي په هر څه کې. او چې کله د کریډټ ورکولو ټیم راشي دی ورته چې رالی خو ته په 1 نمبر خو ستا دا اولتو دا طریقه چې دا زما بالکل خوښه نه شوه. ته به چېرته یو ځل ځان په مصیبت کې پاتې کړي او موږ هم په مصیبت کې راولي. خو دا باسي کوم لوی شی کو دی ته خوشحاله وي دی وله یو رینګ ورکړي چې ته د دې ځای رکشک جوړېدو لایق یې او ستا غونته ځوانان موږ له پکار دي. په دې ځای کې دا باز د چرمکۍ ته و چې ما پرېږده ما هغه ځای پرېښی دی او تا ته زما نه څه خطره نشته زه اوس هلته کې دوباره نه ځم. دا چرمکۍ ورته وایي چې موږ په ستا په ذریعه باندې هغه ځای ته موږ ننوځو او چې ته زموږ تا پرېږدې نو موږ خو هغه ځای ته نه شو انټر کېدی. په دې کې ساره دا باسې کمې دی دې ټولو ته خبرې کوي چې تاسو په څنګه د دې ځای رکشک جوړېږئ او څه طریقې سره به د دې ځای سیف کوئ. خو په دې کې دا ډینګان راشي او په دې چنچڼو حملې وکړي او ډېر شی چنچڼې د ځان سره ویسي. دا باز د پسې شاته نه ډېرې پیچې وکړه خو دا ډینګان د دوی نه وتښتي او د چنچڼې ویسي او د دوی جالې ویسي. او وخت چې چرمکۍ له ویسي چرمکۍ ورته وایي چې تاسو موږ له پول جوړ کړئ چې موږ پرې هغه ځای ته ور واوړو. دا چنچڼه ورته وایي چې موږ پول نه جوړوو. دا چرمکۍ ورته وایي که ته پول نه جوړوې نو موږ به دا باز مړ کړو. دا چنچڼه چې دا باز ویني چې د باز د خاطرات د و چې ټیک ته موږ په تا له پول جوړ کړو او ته دې باز ته څه مه وایه. دا خپل د چنچڼو ته وایي چې پول جوړ کړئ. په دې ځای کې نور بازان ښایي خیر د ډینګانو دا عمله څنګه وکړه او دو به دوباره هم راځي او عمله به کوي. دو پهرېدارۍ پاسې خو د ماشوم د ځان سره بو نه ځي چې ته ماشوم یې ته صرف په دې ځای کې کښېنه او دلته چوکیداري کوه. خو د باز چې کومه لور وي هغه دی د ځان سره بوځي ده ته وایي راځه موږ په ځنګل کې لاړ شو د دو چوکیداري به وکړو. دو چې ځنګل ته راشه چې وګوري دا ډینګان یو بل سره لګیا یي دغه خبرې کوي چې څه طریقې سره موږ دا نورې چنچڼې هم راولو. دوی ورته د ونې شاته پټې دا ټولې خبرې واوري ځان ته پوهه کړي. کې دا چنچڼې پل جوړوي. دا باز ورته وایي چې تاسو دا پل مه جوړوئ. خو دا چنچڼه ورته وایي چې موږ ستا د خاطره هر څه کولی شو ولې چې تا په موږ پهله ډېر هر څه راکړلي او اوس خیر دی که موږ پل جوړ کړو. په دې ځای کې د ټریننګ ماسټر ته پته ولګي چې دوی د شپې تللي وو چې داسې ډینګانو ځای ته نو هغه د نه دا رینګ چې کوم ټرینګ ورکړی دا ترې واخلي چې ته د دې قابل نه یې تا زموږ کوم خلاف ورزي وکړه چې تا ته موږ ویلي نه بوځې ته ووتې. په دې کې دا ډینګان بیا راشي دوی په دې ځای باندې بیا حمله وکړي یو پرندې ته ونیسي د خپې نه چې دا نور په ده پسې کله ولګي په دې ډینګانو پسې دوی څه طریقې سره دا څومره پرنده چې دا ټول په یو جال کې ګیر کړي او په ونې پسې وتړي چې راشه دا خو اوس ورو ورو اسیم ختمېږي څومره رکشک چې دا ټول ګیر کړو. په دې کې د باز دا لور چې کوم وي دا راشي د ماشوم ته ووایي چې داسې ډینګانو زموږ ډېر شی ساتیان ونیول او بند کړي دي. دا ډینګ ورته وایي چې تاسو مه پریشانه کېږئ موږ به د دې نه بدله لازمي اخلو. دا ماشوم د غټ باز پسې راولي او دا غټ باز د ماشوم ته ووایي چې ته همت مه راوه او ستا پلار هم داسې یو بهادر کس و. ستا پلار د 1900 وخت مخکې د دې چرمکو مقابله کړې ستا پلار او ستا مور. په هغې کې ستا مور مړه شوه. د هغې د وجې ستا پلار د دې ځای نه بوتلی چې زما بچی چېرته څه چل وله ونه شي ولې چې مور ښځه خو ته د هسې مړه شوې وه. د دې د وجې ستا پلار ته د دې ځای نه ډېر لرې بوتلی او نن چې ته راغلې ستا پسې کو نن دی او که سبا دی ستا پلار هم لازمي راځي ولې چې ستا پلار ډېر بهادر کس و او ستا مور چې کوم وه هغې زما دا بچی بچ کړ وه. که چېرې ستا مور نه وی نو زما دا بچی به نن نه وه چې په دې باندې دغه چرمکو حمله کړ وه او زما دا بچی بچ کړ وم. دا بچی چې دا خبرې واوري دی ډېر خوشحاله شي چې زما پلار خو ډېر بهادر و. دوی بیا د شپې راشي جاسوسۍ لا چې موږ د دې چرمکو جاسوسي وکړو. دا ډینګ ورسره میدون وي. دوی راننوځي چې وګورې د پلار په پنجره کې بند وي. دا چنچڼې د هر سره دی ټول خپل پلار هم ازاد کړي دا چنچڼې هم ازاد او د دغه ځای نه لاړ شي. په دې کې دا ډینګانو دا رسۍ جوړه کړې دا پل او هغه ونې ته ور واچوي چې دې باندې دا چرمکۍ راشي او دا ټولې انډې او دا هر سره وخوري. کله دوی دې پل ته رانږدې شي څه کسان پرې اوړي او څه پرې را اوړي نو دا چرمکۍ په دې ډینګانو باندې حمله وکړي دوی زخمي کړي. دې ډینګ ته پته ولګي چې ښه دا خو د چرمکۍ موږ ځان ته دپاره استعمال کړو. په دې کې دا چنچڼې هم لګیا خپل انډې سیف کوي. په دې کې دا باز راشي او دوی ته ووایي چې دا تاسو څه وکړل ستاسو د وجې پوره نسل چې دا په خطره کې دی او چرمکۍ د انډو سره سره تاسو به مو پر یو کس تاسو د بېوقوفۍ د وجې دا پوره پیریه په خطره کې راغله. خو اوس هم ټیم نه دی ضایع شوی خو تاسو زموږ سره د دوی خلاف وجنګېږئ
دا ډینګان وته چې ټیک ته موږ بستا سات راکو دا ډینګانو ردی سره مقابله د چرمکو خلاف سات ورکولو کې تیار شي چې موږ په دې چرمکو خلاف یو دلته کې دا چرمکې ځان دې اندو ته چې طریقې سره رانږدې کوي خو دا ماشوم او دا پلار په عمله کوي چې دا چرمکې دې خورا نشي څو یو طرف ماشوم سره طرف ته دا پلار او سره طرف ته دا ډینګانو ردو خلاف شي چې دوی زمون سره غداري وکړه او موږ ردو خلاف جنگ کوو هلته کې دا نور چې کوم پرندې دوی پنجره کې بندي کړي سره طریقې سره دوی دغه کولا کوي دا چرمکې ځان خدای قیاندو تر نږدې کړي او دا ماشوم نه پریدي صدا ماشوم او سره د نور مرګري د بره نه پیدا سره تر رنگونه د حساب کتاب پر افسار کې چې څه طریقې سره د چرمکې د دیان بدل شي دا پولو مشله د ډېر چرمکې خطه اورځيږي او دا یو آرامه چې پکې کم وي دا پاتې شوی دا چې څنګه د بجال کې ګیره کې ټول پرندې په زور کې او دا د پول نخکته غزاري نخکته غزاري دو کې دا یو باز هغه بچي چې کوموي هغه ځان سره ونشيتي ماشوم چې په نظر شي دی په ډېر تیزی کې پدې پسې کتلار شي دا ماشوم بچی دا ټول دا خیال چې ماشوم مړ شو او د دې باز بچي مړ شو او پدې کې وخیلت سات بعد د توانه واپس په اوا کې رواني دا ټول خوشاله شي چې دا د خوراله واپس دا دوه پلاران چې وي ډېر زیات خوشاله شي او د جنې پلار یو شاله او دلته کې دوی د ډینګانو لمزه ورکړي چې دا ډینګان ته و چې تاسو هم دلته کې اوسېدې شي نه بعد نه زمنګ سره او ردی دې رکشک په جوړ شي رکوالي په کوئی د ماشوم لمارینګ ورکی دا ویډیو لایک او دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ